زما عزتمندو الله رب العالمین د انسانان پیدا کړي دي او د دې انسانانو د پیدا کېدو غرض او مقصد دا دی چې دوی به د الله رب العالمین عبادت کوي او په خپل ژوندۍ کې به الله رب العالمین رضا کوي په الفاظ دیگر یعنی زمونږه د مسلمانانو نوکری او وظیفه ده چې موږ به د الله رب العالمین عبادت کوو او د الله رب العالمین د احسان ته ګوره چې قسمه قسم عبادات زموږ دپاره مشروع کړي دي یو قسم عبادت نه دی چې سړی هغه شروع کړي او د هغې نه تنګ شي یا د هغې نه د سینه تنګه شي بلکې بعضې مالی عبادتونه دي بعضې بدني عبادتونه دي بعضې قولي عبادتونه دي قسمه قسم عبادات دي او ډېر اقسام دي او د الله رب العالمین ټول عبادتونه خوښ دي او الله رب العالمین په ټولو عبادتونو باندې اجر او ثواب ورکوي ځکه د الله رب العالمین یو صفت دی شاکرون الله رب العالمین قدردان دی دا ډېر عجیبه صفت دی د الله رب العالمین چې هغه د خپلو بندګانو عملونه قبلوي د خپلو بندګانو په عملونو باندې هغوی د بدله او جزا ورکوي او جنت غوندې جزا پرې ورکوي